أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يوديرا عزتمند میش را روانه ده چې الله تعالی په ټولو میاشتو کې دې میاشتې لا ډېر قدر ورکړي. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي د دې میاشتې دومره قدر دی، دومره احترام دے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اللہ فرمائی در رمضان میاش هغه میاشتا چې دې کې قرآن کریم نازل شوی دی. در رب العالمین عزتمن کتاب په دې میاش کې نازل شوی. بس دا الله خو خدا چې چالا غورواله ورکی چاله نه ورکی. الله قرآن کې فرمایي وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيره. الله وی دا پیدا کول کارم زما دی او چاله غورواله ورکول هم زما کار دی. دا پدی کې د چا خوخه نه چلیږي چې الله ولی بلی میشتلا بل وقله ولی قدر نه ورکي. زما مقصد د دې میشت قدر بیانول نه دی. وس زما په دې وس وخت کې او اهم خبره ته توجه موضوع راړول دي. میاش ډیره قدرمند ده او په دې میش کې هر یو عمل د انسان قبليږي او د دې میش په هر ټیم کې مونږ ته د دعا د کولو ډیر زیات ترغیب راکړی شوی دی. زنن ان شاء الله صرف دا خبره بیانوم چې دې میش کې به ما او تا خو نورم ډیر اعمال کوو ان شاء الله. خو زما استاد په ډیرو اعمالو کې ډیر اهم عمل چې هغه دعا ده د رب العالمین نه، دا به هم په دې میش کې کوو. او قرآن چې ته وګورې قرآن کریم کې د رمضان بحث چې کله کوي نو الله د دې رمضان په دې بحث کې د دعا بحث هم کوي. الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الله فرمایي زما بندگان چې زما نبی تانه تپوسو کی چې زمان رب نږدې دی کلره دی نو تو وایي چې الله نږدې دی، ستاسو دعا قبلای خو په ما یقین وکړئ او زمانه وغواړئ. زما موضوع به صحیح غدا ده چې ما او تاسو په رمضان کې دعا کوو، خو خبره ده چې دعاګانې خو په هر رمضان کې کوو، خدا قبليږي ولینا. نن زه ان شاء الله د دې وی خبرې بلکې زبردستی ویما که زه د تعبیر وکما چې واځي زما استاد رمضان ای دعا نه ده بلکې زما استاد رمضان چې څه اعمال دي نو هغه په دې خبره پسې چې نن یې ز بیانوم ان شاء الله. که په ما او تا کې دا صفت پکې وو
نو ما او تا چې په دې رمضان کې د رب العالمین نه سو غوښتل او ما او تا چې په دې رمضان کې رب العالمین د پاره سو کړل ټول به رب العالمین قبلې ان شاء الله. هغه خبره چې ډیره اهمه ده، اگر چې په بل عنوان باندې ما یو ځل مخکې بیان کړی و، هغه خبره د حلال او د حرام دارونو. حلال حرام دا موضوع ډیره اهمه ده، خاص کر د دعا د پاره ډیره اهمه ده. چې کله انسان د رب العالمین نه دعا غواړي او د دعا نه قبلې دلاو مسلمانو مؤمنو کلمې ویلې وا مونږ کاو روجيني ولا زکات ورکاو حج کاو او د دې سره د رب العالمین نه دعا غواړي او رب ولا نه قبلې، دا څه یو خبره ده چې په دې انسان کې رچ الله ولا د عمل نه قبلې. هغه چې زبیر سوچو کما او قرآن وګورما، حدیث وګورما او صحابه او اعمال وګورما، سلف او سیرت وګورما، نو ما ته دا خبر ډیره د سحکاریږي چې یو وجرا ډیره قوي د مسلمان د مؤمن د دعا یا د هر عمل د نه قبلې دلو وجداده چې دا به حلال خور نه وي. او کله کما او تا حلال خوارو زما او تا حرام خوراک نه وو، بیا به ما او تا بس یو دعا وي یو سوال وي او زما او تا په هر کار برابرېږي. خو خبره د خوراک او د طعام او د حل او د تحریم مسله. صحیح حدیثو کې د دې موضوع ډیر زیات ذکر راغلی او زه ان شاء الله یو څو روایات، یو څو واقعات، یو څو احادیث ته بیانوم چې داغه دسی مثال خیمه چې څوک حلال خوري نو رب العالمین سم دس داغه دعا قبلې بس. او چې کله حلال خور نه وي حرام خور وي اسی باندې لاسونه وګد کړي اسی بزان سره کې خدا تما ونه ساتي چې ګنستا رب العالمین بستا دعا قبول کړي. یو صحیح حدیث کې راغلی دی چې د معدان ابن معدی کرب نه روایت ته رضی الله تعالی دا فرمایي چې محمد رسول الله فرمایي ما اکل احد طعاما خيرا من ان ياكل من عمل يديه. محمد رسول الله فرمایي د ټولو نه بهتره چې انسان خوري طعام هغه طعام دی چې دی په خپل لاسو وګټي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وَإِنَّ داود علیہ السلام یأکلو من عمل یدیه. داود علیہ السلام چې د رب العالمین پیغمبرو هغه به د حرام مال نه ډیر ځان ساتو، خالص به د خپل لاسو باندې به چې سو غټل حق به خوړل. خبر یاد ساته د ټولنا د حلال والی ډیر کوشش وکړه په دې خپل لاسو وګټاو، په دې خپل لاسو چې دې وګټولو نه اقمال خورا دا مال چې تا ته خپل خپته چې دا حلال دی نو د دې د وجه نه به ته چې به د رب العالمین نه څه سوال کې نه ستا دعا به قبلېږي. داود علیہ السلام چې بل چا به ولا طعام راوړو د بل چا طعام به نه خور. د داود علیہ السلام په واقعاتو کې راځي یو ځل داود علیہ السلام روجو ډیر عابدو ډیر روجي به نیولې دومره لوی عابدو محمد رسول الله فرمایي هغه به شکار کولو یو ورځ به روجو یو ورځ به کوجاو بوزاو. تهجد به د سي عجیبه طریقه وا نیمه شپه بوده شو سلوس به رب العالمین تا په ولالي باندې تیر کړه دریمه حصہ او د شپې پشپګمه حصہ کې به بيود شو او د الله نبی فرمایي زمام د زړه ارمان دارې
چې دسی قوت مال الله راکړي لکه څنګه قوت چې الله داود علیه السلام لور کړو. چا ولا یو ځل روژو یوې ښځې ولا د خپلې بزې یا د خپلې ګډې شوده راولېږل. داود علیه السلام تپوس وکړو کافي په هغه ښځه پسې ورولېږه ویل ښځې دا شوده د څه شي دي؟ ناغي ورته ویلې دا زما خپله ګډه ده او د خپلې ګډې شوده مې تاله راله شلي. بیرته چې سړی راغی قاصد راغی داود علیه السلام هغه سړي ته بیا وایي دې ښځې نه تپوس وکړه چې دا ګډه چېرته وه. دا ښځه بیرته جواب ورکو ویل دا ګډه ما په خپلو حلال روپو باندې اخیستې وه. خدا ښځه حیرانه شوله چې داود علیه السلام دومره تپوس زمانه ولې کې دومره زیات، او داود علیه السلام ته دا خپله خبره وکړله چې ولې دومره تحقیق کې د دې خبرې دومره معلومات ولې کې. داود علیه السلام ورته یو خبره کوي وی الله مونږ ته ویلي او داسې د دغه روایت نه معلومیږي چې دا عبارت او په دې پشان الفاظ په زبور کې مو چې الله ورته ویلي چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولانو حلال خوراک کوي بیا نیک عمل کوي. الله مونږ ته رسې نه دی ویلي چې نیک عمل له اول زور ورکا، بلکې الله مونږ ته په قرآن کې داسې ویلي دي په زبور او په آسماني وحی کې راته داسې ویلي دي چې کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. او دا خبره ذهن کې بستا داسې راشي چې دا به صرف رسولانو سره خبره، دا به صرف د محمد رسول الله سره خبره. په صحیح حدیث د بخاری کې راغلی دی او د دې نقل کوونکې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی. ابو هريره فرمایي محمد رسول الله او فرمایلی ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا. الله پاک ذات ته پاک عمل قبلای. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. الله مؤمنانو ته حق خبره کړی دا کما خبره چې پیغمبرانو ته کړی دا. قران کې الله وایي مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. بیانیه دیتا نزدی دق شانت رسولانو تمیری لغوانت فرق رے او د دوانو مضمون یو شانت رے. رسولانو ترسوی وعملو، مومنانو توی وشکرو. اے مومنانو ستاسو او ستاسو نو پیغمبرانو یو حکم دے چې حلال بخوری رسل بنیک عمل کوئی. بیدا خبر د الله نبیو فرمایلا زما چې کما هم تکې دی غدا دی د الله نبی وای. ثم ذکر ابو هريره وای د الله نبی دی یو سړی ذکر وکړو. یو سړی وای یطیل السفر، اوږد سفر به کړی. اوږد سفر علما وای دا په خوا زمانہ کې حاجیانو کاو، بلکې چې روستا روایتو ته چې د روایت روستا حصے ته وګوري دا ټوله قصه د حاجی معلومیږي. یو سړی به حج ته روان وي د الله نبی وای او اشعثا سر به ببروي او اغبرا په دې سر به دوړي پرې وتلی وي او یمد یده لاسونه به ودکلی وي پارپات پړېری به ولاړی. والله تبوي یا ربي یا ربي اغا الفاظ باندې بدعا کوي
چې په کومو الفاظو باندې ټولو انبیاء د رب نه سوال کړي دا د رب په لفظ باندې دعا کول قران چې وګوري هر یو نبی د رب نه په دې لفظ باندې دعا کړي دا چې ربنا ربي دا ټکه لوی نوم دی د الله لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس وایي دا نوم د سیوړو کې نوم نه دی یا زمونږ رب تا نه سوال کوم او تا ته دعا کوم زما سوال قبول کا خو رسول الله فرمایي پدې حاجی کې پدې مسلمان کې پدې مؤمن کې خصي مؤمن دی خودي مؤمن کې چې د دعا الله نه قبلې پدې کې و خبره پکې سره رسول الله فرمایي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك د خوراک حرام د سکاک حرام د کپڑے حرام د بدن ته غذا په حرامو ملا شیدا او دا خبره چې پچا کی وی ان یستجاب لذالک د دې سړي به دعا څنګه قبول شي دا خبره یاد وساته دا قران چې چاره وړې دی هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم داغه نه په صحیح حدیث کې دا خبره نقل لا چې هغه د سوي چې کوم انسان حرام خور وي د دعا نه قبليږي او د دې به یو مثال وایم چې لک خبره باندې خپوي شو صحابه کرامو کې داغو د سي حالو چې هغه به د حلاغي بم د حلالو ډیر سوچ کاو خو ځنه صحابه هغه ډیر زیات الله ته د دې خبره ډیر سوچ کاو همیشه لپاره په دې فکر کې وو چې راځه چې تخرمه چې را حلال دی او کله حرام دی باقي صحابو کې یو سعد ابن ابي وقاص هم دی سعد ابن ابي وقاص دا محمد رسول الله هغه صحابي دی چې کله دا آیات د په مخ کې اولستل شو دا آیات چې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم دا آیات چې د په مخ کې اولستل شو د الله نبی ته ویل یا د الله نبی الله ته دعا وکړه چې الله ما مستجاب الدعوات وګرځي چې زموږه دعا قبليږي رسول الله تو فرمایلی ساده د سي دعاګانو باندې کار نه کیږي چې ځا الله ته سوال وکم چې الله د سعد هر دعا قبلوا زره ته دې طریقه خېما د دې علاج د تخېما علاج داله ستادي خوراک حلال وي ستادي مشرب او شراب حلال وي تا چې د رب نه به څه دعا غوښتل ستا به رب هر دعا قبلې سعد پوه شو په خبره باندې دغه وخت ځان سره یو عزم وکړو یو قصې وکړو چې د نن رسته به چرته حرام ولا ګوتې نه ورما خو چې کله دا خبره په ځان کې راوستله وای په ساعت کې نورم ډیر کمالاتو یو کمال پاکي خصوصي خداو چې د حرامونو ډیر ځان ساتو بیخي وډړه کوله د حرامو او یو کمال وای پکې داو چې د چرته په ټول عمر کې دروغ نه ویل د دروغ نه به ډیر ځان سات خراشه وس خبر اله داسې دعا به داسې قبلې دلا امام بخاری واقعا راوړی دا او ډیر عجیبه کیسه راوړی دا سات چې و د عمر ابن الخطاب په زمانه کې د کوفی والیو مشر د کوفی د چا د طرف نه د عمر ابن الخطاب د طرف د کوفی خلق راغې څه خلق عمر ته شکایت کو عمر ته ویل سات چې دې هر شي شکایت په وکول نور سکے سعد ویل منظم صحیح نشي کوله
دا خبره چې عمر تر ورسېدله عمر د اصلاح د پاره د ټولو نه خیول دا کار وکړو چې سعد د کوفی د ولایت نه ختم کو داغه په ځای باندې عمار ابن یاسر د کوفی امیر کو خو بیا هم د تحقیق د پاره عمر ته کسان ولېګل او خلکو ته ویلي دي کسانو ته ویلي ویلار شي او د کوفی په هر جماعت کې دا معلومات وکړي چې فساد کې څه نقصان پکې لري چې پته ولګي دي خبره کسان چې کله لار هر جماعت کې به ودرېدل الکا فساد د چا کم اعتراض دی ټول خلکو به ویلي اسنو علیه خیرا سعد غلطی نه کړي فساد کې غلطی نشتا سعد خسرې لري سعد چرته غلطی نه کړي مونږ چرته خراب نه کړي خصي سره یو جماعت لدا کسان رال د بنی عبس قبیله جماعتو جماعت ته چکل رال بیا دا کسان ودرېدل ویل کا فساد د چا څه اعتراض تا دی جماعت کې یو بدبخت انسانو اسامه نومو دا بدبخت انسان دی کسانو قسم ورکو ول تاسو ټول له الله په نوم قسم در کوم ک فساد باندې چا صحیح اعتراض وی فساد کې څه غلطي وی پاتېږي او غلطي وکوي یو سره پاتې دو اسامه دارستنه سره اسامه ابن زید نه دا اسامه پاتې دو ول چې موږ له قسم را کو نو زما فساد یو درې اعتراضونه دي یو اعتراض به فساد داره سات کې ولنی غلطی دارا لا يسيرو بالسريا ولا يقسمو بالسويا ولا يعدلو في القضية سات کې یو غلطی دارا چې جهاد ته نزي یو می پیدا اعتراض دی خلق جهادونه لیږي ځان نزي یو می پیدا اعتراض دی دویم سات چې کله تقسیم کوي تقسیم کې مساوات نه کوي ځان لډیر اخلي ملګرو لډیر ور کوي او موږ له سبا پورې سن را کوي او زما په درې می اعتراض داره ولا يعدل في القضيه د چې کله فیصله کوي نو فیصلو کې انصاف نه کوي دی دا خبره چې کله وکړلې زما چې کوم مقصودی ټکې دی سعد په دغه مجلس کې ولال داسته د دعا ځای راغې او د دعا ځای د سعد د حلال خوري حال وګورا سعد په دغه میدان کې ودرېدو رب العالمین تعالی سوتي الله توي الله ما ته خودي سړی درې خبره پما الزام ولګاو رب زمي او درې دعاګانې کوما تا ته سوال کوما یا الله کدا سړی ځان خي ما باندې د دروغ الزام لګئی الله د دریو خیرو دعا د تکوما اول خیره می داد یا الله کدا سړی دروغ وای اللهم فاتل عمره دویمه خیره می دادا واتل فقره دریمه خیره می دادا یا الله وعرضه بالفتن یا الله یو سوال دا کوما چې الله عمر ول ډیر ورکا دویم سوال دا کوم یا الله کدروغ وای غریبی وګدکا وګد سم فقر پیراولا سم غریبی پیراولا او درېما دعا می دادا یا الله کدا دروغ وای په ما پس یا الله الله په فتنو سره مخامخ کې یا الله د فتنو سره مخامخ کې چې سر ته فتنه الله دې پکې حاضر لرا خو چې سعد حلال خورو او سعد حلال خوړلې وا عبد الملک وی دا سړی ما پخپل لیدلې و عمر دومره وګت شو چې دا د سترګو باڼه دا خبره وريزي دای په سترګو د ډیر عمر د وګدوالي د وجه نه دای په سترګو د پاسه راولې غریبی دومره زیاته شلا نونه غریب دومره سوالونه به کول خلکو ته ویل سوال به کاو زړیر غریبی ما سره سوکي او پیتنو خطرناک خبره داوا چې چرته په پیتنوا
چې چرته به ګندګي وا دقه سړی به پکې حاضر وو. عبدالملک وایي چې چرته به پلاره کې جنۍ ولیدله چې چرته به پلاره کې وینځه ولیدله یتعرض للجواری هر جنۍ ته به لاس وراچاو هر جنۍ به سکونډله چې چا به ورته ویل یا بوډا دی عمر کې او په دې حال کې د سکار کې د به ویلې سوکما د ساعت خیرو والے ما په ما چې راڅه بلا ولیدلې دا د ساعت خیرو والے ما او بیا اخیرنه د دنیا نه د فتنې په حال کې لا عرض به دا خبره کوه. دی حدیث کې خوري خبرې دي یو خبره پکې دا یاد ساتل غواړي. صحیح حدیث کې راغلي دي محمد رسول الله فرمایي ان من عباد الله لو اقسم على الله د الله په بندگانو کې د څه بندگان شتا چې هغه په الله قسم وکي او الله ته وایي یا الله زما د ستا په ذات قسم چې دا کار وکړي نو رب العالمین د ځنې بندگانو هر دعا قبلې چې دا دعا وکي نو بس هر دعا داسې بندگان په دنیا کې شتا د الله نیکان بندگان په دنیا کې شتا. ګوري هر چا سره مچړه دا هر چا سره مقابله مکوا دا هر چا سره خبره مکوا اسنه چې دا د الله ولی وي او ګوري الله په خپل اولیاء باندې ډېر خپکی. او یو اهم خبره پکې دا حلال اخرى چې حلال خور وي چې یو ځل د لاس شتول بیا چې څغختل بدل قبلي. یوازې دا یو دعا نه وا. سعد رضی الله تعالی یو مجلس کې ناشته یو سړی دی علی رضی الله تعالی عنہ پس خبرې کوي. سعد ته ویلي مکه و علی پس خبرې علی نه ته خبرې دا خود محمد رسول الله صحابي دی د محمد رسول الله زوم دی په دنیا کې وته د جنت زیره ملاو شوی دی. دا سړی نه قلارې دو سعد ته پاک ویلا سعد ته ویلي خیری د تکوما غوري هلاک بشي اوس به هلاک شي خیری د تکوما غوري. سړی دا ذهن کې نه راتلا ذهن کې داوا چې دا بم د عام خلکو پشان سړی وي هغه ویل چې څه کې هغه وکا. سعد الله ته دعا کوي و یا الله اللهم اهلكه یا الله دا د محمد رسول الله د صحابي بي عزت کوي ما وته خبر وکړه رب العالمین وسه هلاک یا الله. او دا غلک ساټیمو ناسا په وخلې ونه شو په دې مجلس کې راغې ټول خلک پرې کودل او دغه سړی په دې سر باندې د پاسخ پی کې کودلې او دغه سړی په دې خپو کې زره کو. دا خبر یاد ساته کته او زه حلال خوار شو او موت حلال خوراک شروع کو. دا یاد ساته موت چې د رب العالمین نه څغړو عقب قبليږي. زمنګ استاد پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا ډیر حلال خور پیغمبر و. زمنګ پیغمبر په ټول عمر کې چرته یو نه د حرامونو وخړلې. یو ځل حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث کې راغلی زمنګ امور ام سلمہ فرمای رضی الله تعالی عنها وې د الله نبی زما سره شپه یو شپه خوب نه ورته په دې بستر کې تاویدو وې ما وته ویل یا رسول الله ولید له خوب نه درځي څه چل شوی دی. وې ما ته رسول الله فرمایلی یو مثلبی نن دی بستر باندې په دې ځای باندې یو کجوره پراته وا. زما ذهن کې داوا چې دا به زمنګ د کور کجوري وسما خوړلې دا پته نه لګي اسینا چرته د صدقې کجوره نه صدقه په انبیاء او حرام ده. اگر که زما خیال داو چې دا به د کور کجوري خو ما خوړلې دا ما ته اوس پته نه لګي چې دا به د حلال او کدا د حرامو زه چې خبرې ګډوډ کړې ما دې خبرې ګډوډ کړې ما چې ما یو کجوره خوړلې وا پته نه لګي چې دا د حلال او کدا به د صدقې وا.
او ځکه حدیث کې راغلی دی دغه ورځې نه رستا پلار د الله نبی را روان دی محمد صلی الله علیه وسلم چې را روان دی پلار کې د کجوري یو دانه پرته ده د الله نبی کې عاجزی وا سړي رضیاتا ډیر عاجز پیغمبرو کجوري راچو تکلا داسې نه ویلې چې دا د لارې شیرې دا څنګه وخرمه ډیر عاجز پیغمبرو خو کجوري خلیته نرسه ولا ولولي لولا کزما سره دایره نه وي چې دا به صدقې کجوري چرته نو ما به خړلې وي خو زی د دې احتیاط د وجنه نشم خړلې ولی اسینه چې زما هر عمل ته نقصان چرته ونه رسی او دغه وجوا د الله نبی و چې الله ته دعا وکړه چې سويته وختل د الله چې څنګه محمد رسول الله الله دې څنګه چې د محمد رسول الله رب دې څنګه چې دا هغه نه به هغه دعا به قبل ولا زما واستام قبلای رب العالمین په قران کې د سینری ویلي چې زه رب د محمد رب ما بلکې قران کې رب العالمین فرمایي واذا سالك عبادي عني فاني قريب زما چې هر بنده ما ته دعا کوي نو زه ولا دعا قبلو خدای محمد صلی الله علیه وسلم چې کله ظالمانو عتبہ شیبہ او نور بدبخته ظالمانو او بیا پکې بدترین بدبخته ظالم عقبہ ابن ابي معاوية چې دا ډېر بدترین انسانو چې د محمد رسول الله په دې سټ باندې چې یو ځل پیروانونه روار چل او رب العالمین ته محمد رسول الله ته سوال کوي او دعا وته کوي یا الله اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بشيبة رب العالمين زتا سوال کوم یا الله ابو جهل تباکا یا الله عقبه تباکا یا الله شیبه تباکا عبد الله ابن مسعود وی خبرې د غپو نوی بلکې والله لقد رايتهم سرا في قليب بدر ما دا ټول ولیدل چې نسکورې د بدر کویتا ورواچول چاو تخیری کړي هغه سری و تخیری کړي چې هغه په ټول عمر کې چرته یونه د حرامونه وکړي دا خبره دی خبره ته لګ ډیر سوچ وکړورا سلفو کې یو لوی سړی تر شعر امام بخاری رحمه الله امام بخاری دا د دې امت د ټول امت د پاره الله د محمد رسول الله د پاره یو معجزه الله یو د سړی پیدا کړو په دې امت کې امام بخاری چې امت کې داسې سړی نشتا داس یو نظم داس یو مذهب والا نشتا چې ځان تقرته مسلمان وای چې هغه بغنی د امام بخاری په شان کې بد الفاظ استعمال کی دا امام بخاری دې مقام ته ولې رسیدلی دا امام بخاری د دبار دعا ولې قبليدله امام بخاری په ټول عمر کې شرط حرام ولا ګوتې نه ورولې امام بخاری وای زما پلار چې د دنیا نه تو زما پلار یې وصیت کړو زما مور ته کړو چې زما خزي زما دا بچي زما دا مال چې قسم په دې خبره خور زما پلار قسم په دې خبره خور چې زما په دې مال کې یو روپۍ د حرام نشتا او نه پکې داسي یو روپۍ شته چې پاغه کې شایبه د حرام وي په دغه روپو باندې مور راولې کېدله او د امام بخاری تربیت کې وکړو په دغه روپو باندې او دا سينوا چې امام بخاری ته د پلار نه حلال مال پاتې شو او غني جون کې په خپل چې سکول بلکې امام بخاری وایي کله په ما باندې رسي وخم راغله لري چې زما بدنامه کیږي په حرام باندې یو سړی او زما سره کشتۍ کې روانو امام بخاری وایي چې ما سره روپۍ ولیدلې دې سړي سره بل لار نه وا لارې دا وکتلا چې ناسا په پکشتۍ کې ودرېدو ول زمانه دومره روپۍ چاواله او دې سړي زما سره دا روپۍ لیدلې امام بخاری وایي کله چې داسې وخت راغی خلق قتل چې چا څه به دا روپۍ ورسي ما ویلې چې زما حلال او حرام او خبره ته نقصان رسیږي زما دین بدناميږي
ما غو روپۍ راواخیستلې او پټې می دریاب ته گزار کړې. هغه سړی رستا 400 کې وکتل او داغه په ذهن کې خداوا چې خلک به ټول وي چې دا روپۍ امام بخاری پټې کړې، خو چې کله هغه سره وکتل هغه سم روپۍ نه وي. نا سړی وته رستا به ویلې چې امام بخاری ته هغه خپل روپۍ څکلې، تاسو خو مخ کې وي. امام بخاری وته وی ما د خپل دین د حفاظت د وجه نه غټول روپۍ دریاب ته گزار کړې. دغه امام بخاری دغه دومره مقام حاصل کو چې کله د علاقی مولیانو او د وخت حکمرانانو هغه ټول راجمع شو او امام بخاری په باره کې دا خبره جوړ کړه چې امام بخاری دلته راغلی دی او دې د شکارونه کوي، رفع الیدین کوي، امین په زور وای، افراد الاقامت کوي او دای خلقو باچا ته ویلي چې دا سړی چې مفسدون مشغبون، دا سړی فسادی دی، دا سړی په دې ملک نقصان پیدا کوي. بچای وخت د غلطو مولیانو په ملګرتیا باندې امام بخاری ته ویل د دې ملک نزا. امام بخاری دعا نه وکړي چرتا، خیری نه وکړي چرتا. امام بخاری وای ما په ټول عمر کې چرته خیری نه وکړي، خدا وخت زه مجبور شوم رب العالمین ته دعا وکړه او ما ول الله ته سوال وکړ یا الله کدا خلق زما په بارکه غلط سوچ کم کوي، تا ته دومره سوال کوم یا الله دا خبره وته په اهل په نفس په کور کې وته وخی یا الله. خو ان من عباد الله لو اقسم على الله لابره، نیکان بندگان چې الله نه څو غواړي لګي ورځي دغه حاکم باندې بل حاکم مسلط شو او حاکم په خرصور کو او په علاقه کې وګرځاو خلکو ته ډیر بدنام کو او کوم مولیانو چې امام بخاری فساد او نقصان رسولیو هغه مولیان د خزو په بدنامو باندې اخته شو. دا خبره زما عرض دارونو حلال اخرى ستا بچی بم نیک عملی، ستا بچی تانه بم نیک عمل کی. هر طعام هر څه چې کې چې حرام خوري حرام بکې، چې حلال کې حلال بکې، چې پاک طعامونه خوري پاکي دعاګانې هر سبا د رب العالمین نه قبليږي. د سی واقعات لګ ډیر زیات دي خو زدا تازان تمویما. نن زمانہ کې محمد رسول الله فرمایي د سی وخر روان دي چې خلق با لا يبالي المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام. دا سی وخر روان دي رسول الله وی چې خلق چې تخوري دا خیال بنه کوي خدای چې خلی ته قرتوړي دا فکر بنه کوي چې دا حلال دی او کدا حرام. روجر روان را سوچو کا کما معاملہ چری کم کار چری غلط وی، کله چا سره مال درسي، کله چا سره زمکه درسي، کم کاروبار دی کړی دا یاد ساته عمل قبليدل. ځنی اهل علم وی د مانزه د پاره چې او د شرط د نیک عمل د پاره خوراک حلال شرط، د دعا د پاره حلال خوراک شرط. مون بغیر د او دس نه کیږي، نیک عمل او دعا بغیر د حلال خوراک نه قبليږي. د دې د وجنا ډیر کوشش وکا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د سورز را روان را بیا بغوری څه شی پیدا نه ور کوي. نن کړي د چا سره ظلم کړي، کله چا حق دیواله سوال وتوکه چې ما معاف کا، خو یا ساته پاغ ورځ باندې غریبي رب العالمین ته هیڅ نه قبليږي. کستا مقام دومره چوشي چې شهادت ته ولي ونه رسیږي، خو چې پر دې حق د باندې ستا یو عمل من قبليږي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.